د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې د تخار ولایت په ورسج ولسوالۍ کې یو شمېر کلي له طالبانو نیولي دي. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د ملي مقاومت جبهې په نامه د طالبانو ضد ډله ادعا کوي چې د دوی کسانو د تخار ولایت په ورسج ولسوالۍ کې یو شمېر کلي له طالبانو نیولي دي. دوی ادعا کوي چې په دې جګړه کې طالبانو ته مرجوبله هم اړولې ده، خو طالبان په عمومي توګه د خپلو مخالفینو دغه ډول ادعاوې ردوي. ریپورټونه وایي چې د طالبانو ځواکونو په ورتګ سره د ملي مقاومت جبهې کسان له سیمې نه شړل شوي دي. د پسرلي په راتګ سره په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ضد ډلو فعالیتونو په اړه ادعاوې هم ډېرې شوي دي. په دې لړ کې د خپلواکانو ملي جبهې په نامه د طالبانو ضد یوې بلې ډلې هم ادعا کړې چې د کابل په لویدیځ کې د طالبانو د استخباراتو مسؤل ملا حفیظ الله بدر د کمپنۍ په سیمه کې وژلی دی. دغه ډلې زیاته کړې چې په پکتیا ولایت کې هم په یوه برید کې د شپې لخوا څو تنه طالبان وژلي دي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.